زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، الله زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره یو عظیم او یو مبارک کتاب قرآن عظیم الشان نازل کړی دی. او قرآن ورونو هغه کتاب دی چې الله په قرآن کې وایي ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن هغه کتاب دی چې دا به زمونږ په هر طرف باندې رهنمایي کوي او د هدایت او د رهنمایۍ یو عظیمه سرچشمه ده. اوس دا قرآن شریف چې الله رب العالمین نازل کړی دی په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د دې چې څه احکامات دي هغه نارینهو تم دي او زنانو تم دي، او دغه شان زنانو تم الله په قرآن عظیم الشان کې مختلف حکمونه را لیږلي دي. اوس الله رب العالمین زمون خالق او مالک او حاکم ذات دی چې کله مونږ وی لا اله الا الله، تا د الله حاکمیت، د الله قدرت، د الله طاقت، د الله وحدانیت دا تا ټولو منل. نو دغه رب چې تو منه چې خدای ته زما اله یې، نو د دې اله او د دې خالق اوس هره خبره مني. د دې د وجه قرآن کې الله وی ان الحکم الا لله، زما حکم به چلیږي. او ولی الله زمون خالق ته مونږ پیدا کړي یو، الله زمون مالک دی، الله زمون رازق دی، الله ته مونږ لحظه په لحظه محتاج یو. نو چې چا پیدا کړي یو او څوک راله رزق راکوي او مونږ هغه ته لحظه په لحظه محتاج یو، هغه زمونږ آقا شو، مونږ د هغه غلامان شو، بندگان شو. اوس آقا او غلام به د غلام او بنده به د خپل آقا هره خبره مني. نو چې کوم حکمونه دي دا د الله سټریکټ قانون دی، دا به مني. او دې حکمونو کې زمونږ او ستاسو دپاره دنیا او د آخرت کامیابي درو. نو دا یاد ساتئ چې الله کوم احکامات نازل کړي دي دا بالکل د عدل او د انصاف د تقاضو د لاندې دي، یعنی زمونږ پکې د دواړو جهانو کامیابي ده. وروڼو سړو ته هم ډېر احکامات دي او ښځو ته هم دي. د ایمان د توحید او د عباداتو نه پس چې زنانو ته کم بیا سټریک حکم دی، مضبوط حکم دی، هغه حکم څه شی دی؟ هغه د پردې دی. وروڼو د پردې حکم الله رب العالمین زنانو ته کړی دی. او وروڼو دا یو داسې اهم حکم دی زنانو دا پرده چې د دې د اهمیت اندازه ته د دې نه ولګوه چې قرآن شریف الله رب العالمین نازل کړ. بیا په دې قرآن شریف کې مختلف صورتونه دي، 114 صورتونه دي. د زنانو د دې حجاب دپاره الله رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې قاری صاحب مستقل 2 صورتونه نازل کړي دي. او واړه صورتونه نه دي، دواړه لوی صورتونه دي. لوی صورتونه یو د زنانو د تربیت دپاره او خصوصا د پردې دپاره په قرآن شریف کې یو صورت دی، صورت النساء، چې د ښځو په نوم باندې دی. او دویم نمبر په قرآن شریف کې چې د زنانو د پردې د احکاماتو دپاره الله نازل کړي دي. کم خلک چې قرآن لولي او لږ هم په قرآن پوهېږي هغوی دې وګوري. یو صورت نور دی په 18 سپاره کې چې الله رب العالمین په یو عجیبه انداز باندې په دغه صورتونو کې د ښځو د پردې څنګه احکامات نازل کړي. تا ته به اندازه بیا په خپلو لګي چې واقعي دا خو یو ډېره اهمه مسله ده، دا خو یو ډېره لازمه مسله ده چې خلک زنانه دې خبرو ته سوچ وکړي، دې ته فکر وکړي. دا خو ډېر لازم څیز دی. او بیا وروڼو د قرآن عظیم الشان د فصاحت او د بلاغت نظر شم او د الله رب العالمین د دې حاکمیت نه او د دې حکیم ذات نظر شم چې په کوم شان الله د پردې آیاتونه را لیږلي دي. نو چې څومره خبرې دي الله هغه ټولې ختمې کړي چې یاره دې کې به زه لږ چون چورا وکړم، هغه الله ټولې ختمې کړي دي. مختصر ته زه د هغې بیان کوم چونکې د جمعې دا وخت ډېر کم وي، نو سړی پکې تفصیلي خبره نشي کولی.
خو زه راته مختصر بیانومه چې کله الله رب العالمین د عامو زنانو دپاره دا احکام نازل کول نو الله په څنګه طریقه نازل کړل الله په داسې طریقه نازل کړل چې اول شروع الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نه وکړه قرآن شریف کې الله چې د پردې احکامات وایي نو څنګه وایي یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى یو عظیمه نکته راته رستو بیانون اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور زنانو الله وی تاسو چې کله چا سره خبره کوئ نو یو خو قرآن کې دا حکم دی چې وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قاری صاحب داسې ده کنه دویشتمه سپاره کې چې کله ای د دوانو جهانو مبارک سردار بیبیانو تاسو چرته صحابو سره یو دینی مسله تپوسو کې هغوی نو څه چل به کوئ فاسألوهن من وراء حجاب د پردې نه شاته یو خبره دا شوه دویم نمبر دا دی چې دوی سره به په نرمه خولې خبرې نه کوې ای د دوانو جهانو سردار بیبیانو بلکې فلا تخضعن بالقول چونکې د زنانه دا وجود داسې دی چې د دې دا چهره او د دې د لاس دا اداګانې او د خپو دا اداګانې او د بدن دا اداګانې خو پرېږده د دې په دې اواز کې یو اټیکشن دی یو متوجه کول دی نو الله د رسول الله مبارک بیبیانو ته وایي چې تاسو کله خبرې کوئ نو په نرمۍ او په اداګانو به نه کوئ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض ستاسو په زړه کې به د بدګمانۍ هغه مرض ورې راشي نو سټریک خبرې به کوئ سختې خبرې به کوئ چې پردو سړو سره بالفرض و تقدیر څوک د مسلې تپوس وکړي سخته خبره به کوي اوس وروڼو دا الله رب العالمین د نبی علیه السلام بیبیانې حکم کوي او صحابو ته کوي تاسو اول دې ته سوچ وکئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې څوک دي قرآن کې الله وایي وازواجه امهاتهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې ستاسو میندې دي میندې بل د رسول الله مبارک بیبیانې چې الله رب العالمین کو څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو متعلق وایي چیرې د بیبیانو کم مقام دی کمه مرتبه ده نو قرآن شریف کې الله وایي چې الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات د ناپاکو خلکو دپاره الله وایي ناپاکې ښځې دي او د ناپاکو ښځو دپاره ناپاک سړي دي د پاکبازو او د پاکو بیبیانو دپاره پاک سړي دي او د پاکو سړو دپاره پاکې بیبیانې دي کو څوک د رسول الله مبارک ما ته لږ وګورئ ما ته کو څوک د رسول الله مبارک د بیبیانو شان معلوموي نو دې ته دې وګوري چې دا د چا بیبیانې دي دا د محمد رسول الله بیبیانې دي نو تاسو په خپله سوچ کوئ چې د بیبیانو کم مقام دی د بیبیانو کمه مرتبه ده اوس دقې بیبیانو ته چې دا زمو ستا میندې دي هغه بیبیانې چې هغوی متعلق الله قرآن کې سټریک حکم نازل کړی دی چې ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس یا کو کومه بیبي نبی علیه السلام طلاق کړه تر د مرګه پورې دې بیبي سره نکاح نه کېږي مور سره به څنګه نکاح کېږي اگر چې زموږ نسبي میندې نه دي خو د قرآن د دغه د لاندې زمونږ روحاني طوره او نسبتي طوره او د زړه د هغې کیفیت طور باندې دا د نبي علیه السلام بیبیانې میندې دي اوس د دقې میندو ته الله وایي او د چا نه صحابو نه او صحابه کم خلق دي دا خو یو ځان له مستقله موضوع ده خو زه راته د صحابو متعلق بس درې خبرې کوم چې صحابه کم خلق دي صحابه هغه خلق دي چې صحابه
معیار د حق دی، معیار د ایمان دی. معیار کسوټي، کسوټي څه ته وایي؟ کسوټي دې ته وایي دا زرګران په سره زر معلوموي چې دا ګیلټ دی کو دا سره دی. دقې آلې ته چې دا سره زر په معلوموي دې ته کسوټي وایي، معیار وایي. الله وی صحابه د ایمان معیار دی. کو څوک وایي چې زما ایمان څنګه دی، د صحابو ایمان ته دی ګوري. خو د صحابو ایمان دا ایمان ما ته مقبول دی. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وی کو تاسو ایمان خایه کنه، الله وی ما ته د صحابو ایمان خایه، تاسو کامیاب یې. بل ځای الله وی الا انهم السفهاء ولكن واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. وی کو تاسو ایمان راوړئ نو داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې د صحابو ایمان دی. دوه شوې. او دریم نمبر وره داسې چل دی چې امتحان وي. نو بالفرض زه ممتحن یم، امتحان والا یم. قاري صاحب امتحان ورکوونکی دی، امتحان ته ما واغشته، قاری صاحب کامیاب شو یا ناکام شو، دا هغه فیصله به زه کوم. الله د صحابو متعلق وی صحابه هغه خلق دي چې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. د صحابو امتحان الله وی ما واغش، زه ممتحن یم، صحابو نه مې امتحان واغش. صحابه په امتحان کې الله وی زه ویم چې کامیاب دي. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. الله وی دا ما کامیاب کړي دي. صحابه الله وی ما کامیاب کړي دي. د دوی زړونه د کامیابۍ پاک د رضی الله عنهم ورضوا عنهم. دا ابوبکر صدیق نه راواله تر د اخره صحابي چې انس رضی الله تعالی عنه وفات شوی دی، د دې پورې چې دا 1,40,000 صحابه کم او بیش دي، الله وی د دې ټولو نه زم راضي مو دوی زمان هم راضي دي. داسې خلک دي. خو د دقې خلکو ته الله وی، دقې بیبیانو ته وی چې تاسو ګورئ د دوی نه پرده کوئ. نو چې بیبیانې د صحابو نه پرده کوي، د نورو خلکو به څنګه حلي؟ دا الله رب العالمین دی دنیا تم اخولا چې دا به نه وي چې دا زما خور ده او دا زما رور دی او دا زما زړه پاک دی. نه نه، زړه پاکول پکې نشته. پوره پرده به د هر چا نه کوي چې صحابو د بیبیانو نه کړې ده او بیبیانو د صحابو نه کړې ده. او الله د دې حکم کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عملي نمونه هم ښولې ده، د دې عملي نمونه هم ښولې ده چې صحابیاتو ته ویو کوي پرده. رسول الله مبارک ناستې، بیبیانې ورسره ناستې دي. چې بیبیانې ورسره ناستې دي نو دې کې یو صحابي دی، هغه راغی. په مشکات مبارک کې حدیث دی، په مشکات مبارک کې یو صحابي راغی، د هغه نوم عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه. او ورونو لږ د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه متعلق خبره واوره چې دا کم شان مالک دی، دا کم مقام مالک دی. صحابه یو خپل شان لري، خپل مقام لري. خو د عبدالله ابن ام مکتوم مقام لا بل شان اوچت دی. نو څنګه اوچت دی؟ یو ځل را روان دی او نبی علیہ السلام د مکې رؤساو سره ناست دی، رؤساو سره، او دې کې دی نابینه صحابي په سترګو ړوند و، مخامخ را روان دي چې نبی علیه السلام دې ولیده. ظاهره خبره ده چې یو مجلس رواني او یو کس پکې داسې راشي چې هغه مجلس کې خلل راشي، نو سړی خفه کېږي. نبی علیه السلام د مکې دقې خلکو له دعوت ورکو او دې کې عبدالله ابن ام مکتوم را روان شو. څه وایي؟ علمني مما علمك الله یا رسول الله. سترګو باندې معذوره دی، سترګې پټې دي، لاس مخکې وی او وی د دوانو جهانو سرداره تا ته چې الله سقولی دي ما ته مخه وښایه که نه. رسول الله مبارک چې دې ولیده دلته مجلس، دا د مجلس آداب هم دي چې یو مجلس چالو وي نو بل سړی دې پکې نه رادانګي. نبی علیه السلام په خولې سو نه وي، خو دا تندي یې لږ داسې د خفګان په اظهار وکړ. دا تندي یې موږ وایو پښتو کې تریو شو چې زه دوی سره لګیا یم، نو ته خیر د لږ وروسته به راغلی وي، تندي لږ تریو شو. الله اکبر. عبدالله ابن مکتوم چې دا حالت وشو او د رسول الله مبارک تندي لږ تریو شو،
هغه خلک لا نور پاسېدلي چې جبریل علیه السلام د اسمان نه راغی او د سورت عبس لومبني آیاتونه یې راوړل عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع اما من استغنى فانت له تصدى دا ټکي لږ وره قاري صاحب دا ټکي لږ وره واما من جاءك يسعى وهو يخشى دا الله وی الله واما من جاءك يسعى وهو يخشى هغه کس چې تا ته راغی چې هغه زمانه الله ویریږي عجیبه خبره ده د سړي په دې بدن ویښتو د الله وی الله واما من جاءك يسعى وهو يخشى هغه انسان تعالی راغی چې زمانه یریږي الله وی اے الله ته خو د هر څه پته لګي د عبدالله ابن ام مکتوم د زړه د کومې هغه هم پته لګي چې دا زمانه یریږي دا نو تا مخ ترې وکړه تا تندی ترې وکړه رسول الله مبارک له الله لږه زورنه ورکړه الله اکبر قسم په خدای په روایاتو کې راځي کله چې به عبدالله ابن ام مکتوم د لرې نه را روانو والله په روایاتو کې راځي رسول الله مبارک به د خپل ځای نه پاڅېدو څه به وي مرحبا بالذي جاء هغه سړي ته د خوش آمدید وي هغه سړي ته د ویلکم وي هغه سړي ته د مرحبا وي چې کوم سړی را روان دی او د کم د چا په حق کې الله زه ملامته کړی الله اکبر نو عبدالله ابن ام مکتوم هغه انسان دی دی را روان دی او نبی علیہ السلام سره میمونه رضی الله تعالی عنها ام سلمہ ناسته ده عایشه بیبي ناسته ده چراغ رسول الله مبارک بیبیانو ته وی دن نشه وی ولی وی عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی کنه د مشکات حدیث دی وی یا رسول الله مبارک دا خورون دی دا خو موږ نینی الله اکبر رسول الله مبارک سوی چاته وی بیبیانو ته وی ازواج مطهرات ته وی وی که هغه لوند دی نو تاسو خو په سترګو لاندې نه یې کنه تاسو ته خو هغه ښکاري کنه د عبدالله ابن ام مکتوم نه پرده وکړئ په سترګو لوند هم دی او هغه انسان چې هغه الله وی چې دې زمانه یریږي او بیبیانې او رسول الله وی نه پرده به کوې نو وروڼو زمونږ او ستاسو به څه دغه وي د دې د وجې وروڼو نن د زنانو دپاره چې د هغوی اهم څیز دی هغه څه شی دی هغه وروڼو د هغوی پرده ده پرده انتهایی لازمه ده د زنانو دپاره وروڼو او دا د دوی د حیا او د عزت د وقار څیز دی ګورئ دا مو وایئ دا نن یو لویه پروپیګنډه چالي ده چې یاره وومن پروټیکشن ښځو له حقوق ورکئ آزادي نسوا او دغه شان میرا جسم او میری مرضي او دغه شان د دې دپاره یې داسې دغه روخېدي چې دا ښځې ازادې شي ویلنټاین ډے ولې روخېد ویلنټاین ډے څه وي چې یو ښځه و بل یو سړی یو هلک او یو ښځه به نن خامخا یو بل سره به میلاویږي او د مینې او د محبت پردي دي وي خو دا به اظهار کوي دا وروڼو یو لوی سازش باندې د ښځو دا بې برتګي ده کوي ولې د ښځو بې برتګي چې په کوم قوم کې راغله دا قوم تباه و برباد دی دا زه نه وایم دا رسول الله مبارک وایي رسول الله مبارک څه وایي د مشکات مبارک حدیث دی وی النساء حبائل الشیاطین یہ حدیث ته لږ غوږ کېږدئ النساء حبائل للشیاطین وی دا ښځې د شیطان جال دی خو تاسو خیال کړي دا جال والا لاړ شي کپ پکې رونیسي یا دا ملزانو والا چې دغه وکړي نو دا ملزان په جال کې رونیسي نو بس روی نیسی بیا چې دی وی څه کوي تاسو وینئ دا ماهیګیر وینئ جالونه واچئ دا دغه شان مرزق جالونه واچئ دا ښځې دي رسول الله مبارک وی دا د شیطان جال دی په دې باندې دی راګیر کی سړی پې راګیری بې پردګي پې راولي او بې پردګي چې بیا په کوم قوم کې راله دا قوم وروڼو په دنیا کې هم تباه و برباد دی او په آخرت کې هم تباه و برباد دی تاسو په دې خپله معاشره کې سوچ وکړئ وروڼو دا خو هغه پخوانۍ خبرې وې به اوس خو وروڼو خپلې معاشرې ته وګورئ زموږ معاشره نن کم حد ته رسېدلې ده داسې حد ته رسېدلې ده چې وروڼو نن په منبر هغه خبرې سړي نشي کولی چې دې قوم ته یې رامخکې کړي په خولې نه راځي چې ښځې کم حد ته رسېدلې دي خو ښځو وروڼو خویندو دا واورئ زنانو ته دا خبره کوم خو زنانه کوم په لو سپیکر باندې اوري
یا د دې میډیا په ذریعه په شیشو باندې اوري دې زنانو ته د دې زړه د کومې نه ویم د خدای دپاره ویم د رسول دپاره ویم چې زنانو خپلې پردې راولې د دنیا یو څو ورځې ژوند دی زمونږ ابدي ژوند هغه د آخرت دی زمونږ ابدي ژوند هغه د قبر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وره یو درې حدیث راته ویم بس زه یم چې دا درې حدیثو باندې موږ عمل وکړو انشاءالله زمونږ زنانه به پردهداري زمونږ نارینه به هم پردهداري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کاسیات عاریات یو وخت داسې را روان دی صحابو د نن نه څوارلس نیم سوه کاله مخکې رسول الله مبارک صحابو ته د مسلم شریف حدیث دی حواله د مشکات مبارک هم د وی ګوره او که مشکات او دغه حدیثو کتاب نشئ کتی موږ ته دا استادان په دې لومبۍ درجه کې یو کتاب ښیي مفید الطالبین او زاد الطالبین دا حدیث په هغې کې موجود دی رسول الله مبارک وی قریبي او زمانه روانه دی صحابو څنګه زمانه ده وی کاسیات عاریات ښځې به وي جامې به وي او بربنډې به وي مایلات ممیلات ځان ته به خلق مایل کوي او ځان به خلکو ته مایلې کوي صحابو خو عجیبه خلک وو چې یو ځل ما جامه دا دې واچوله څادر مې واچو او جامه اچولې او بربنډې به یا رسول الله دا به څنګه وي رسول الله مبارک وي دا به کېږي صحابه خو هغه وخت کې تیر شو خو چې وروڼو دې حدیث ته نه ګورې نو موجوده دور وګوره زنانو جامې اچولې دي دومره نری دي چې د بدن هغه هر حصه پکې ښکاري د بدن اندامونه پکې ښکاري دا سر ښکاري غاړې دومره کولو وي تاسو ته پته لګي لستوڼې د دې حد ته را رسېدلي دي هغه جامې په نه جامو حساب دي او وروڼو چې کم ډریس نن مغربي دنیا او هندو دنیا شروع کړي زمونږ مسلمانانو ښځې په دې کې دغه شي نو جامې به یې چولې وي بربنډې به وي د دغې جامو په ذریعه د دې اداګانو په ذریعه به ځان ته خلق مایل کوي او ځان به خلکو ته مایل کوي خو د رسول الله مبارک دې بلې خبرې ته لږ زنانو غوږ کېدی رسول الله مبارک وی دغه زنانه چې دا جامې به یې چولې بربنډې به وي جامې به یې چولې وي بربنډې به وي ځان به خلکو ته مایل کوي ځان ته به خلق مایل کوي دې زنانو ته ویمه قسم په خدای د رسول الله مبارک د خولې وینا ده چې د جنت خو پرېږده د جنت خوشبو د 500 کالو په مزل ده ای زنانه وورې وي د جنت خو پرېږده چې د جنت خوشبو به هم دا زنانه نه وي دا زنانه به د جنت د خوشبو نه محرومه وي وروڼو دا څومره سخته خبره ده ځان نن بې پردګي نن کم حد ته ورسېده تا احادیث کتلی دي تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال کتلی دي تا د قرآن شریف آیاتونه کتلی دي وروڼو بې پردګي خو پرېږده دا مخ ښکاره کول پرېږده دا لستوڼې ښکاره کول پرېږده دې خبرې ته لږ غوږ کېدی دا غاړه ښکاره کوي دا خو ډېره لویه خبره ده دا واورېده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو بانکاح ښځه چې نکاح یې کړې وي او دا مکمل په پرده کې وي د سر نه تر د خپو پورې دا په پرده کې ده او کوم ځای ته را روانه ده پخوا خو به جومات ته راتلې زنانه اوس جومات ته چونکې نه راځي بانکاح زنانه ده با پرده ده کوم ځای ته را روانه ده جومات ته را روانه ده د لمونځ دپاره پخوا به د رسول الله مبارک په وخت کې به زنانه جومات ته راتلې زمونږ پوهه کرام اوس منې کړي دي او حرمینو شریفینو کې اوس هم راځي بهر کې دا د رسول الله مبارک د وخت خو دې خبرې ته لږ وخت کېدی بازار ته نه ځي نه مارکیټ ته ځي نه دوکانونو ته ځي نه شاپینګونو له ځي نه دفترونو ته ځي بلکې جومات ته دا ښځه را روانه ده او دې خوشبو لګولې ده با پرده ده مخ پټ دی لاسونه پټ دي خپې پټې دي او دې خوشبو لګولې ده او دا را روانه ده دا خوشبو په یو نامحرمه سړیو لګېده د هغه سپېمو ته راله او هغه دې ښځې ته وکتل چې یاره خوشبو یې لګولې ده مخ نه دې ښکاره لاسونه هم نه دې ښکاره جومات ته را روانه ده والله العظیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د دې غیر محرمه و په نظر ولګي د دې خوشبو په وجه دا ښځه چې کور ته لاړ شي نو اودس به نه کوي توبه هم نه دا ښځه به غسل جنابت کوي نو الله به توبه قبلوي
د جنابت غسل بو کې نو الله به توبه قبلي او بیا رونو بله وره که کومه ښځه بازار ته راله دکان ته راله دا نه پردې اچولې ده پټه پوره پټه ده زه به تا ته دې وخت کې داسې ویم مثال په طور به ویم چې د شټلکاک دا برقې اچولې ده چې دې کې زنانه مکمله پټوي او بازار ته راله او دی خوشبو لګولې ده مخ نه دی ښکاره لاسونه هم نه دی ښکاره صرف خوشبو یې لګولې ده او په بازار کې د دې خوشبو د دې دا خوشبو په سړو باندې ولګېده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې ته دا سړي مایل شو د دې خوشبو د وجې د هغې سترګو روزو د وجې نه چې هغې په دې روزو کمو حل کړی وي په دې سترګو یې کم حل کړی وي دا غوږونه یې په کم انداز جوړ کړی وي دې مرۍ ته یې څه اچولی وي دې لاسونو باندې کم دا نه صرف خوشبو پې ولګېده رونو ګورې یاد ساتئ دا یو خبره یاد ساتئ په یو ښځه باندې د زنا الزام لنګول د زنا نسبت کول دا ګوره ډېر عظیمه ګناه ده دا څه شی ده جواب راکې عظیمه ګناه ده ځکه چې چا په یو ښځه باندې دا زنا الزام ولګو نو قرآن شریف کې والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة یو ښځې باندې چا الزام ولګو او په دې ګواهان یې پیش نه کړل نو دې سړي ته به 80 دورې ورکوي دا قرآن کې حکم دی نو زنا لګول الزام ګورې خو دا الزام نه دی څه وایي رسول الله مبارک ما ته وګورئ چې کومه ښځه باپرده راله بازار ته او دی خوشبو لګولې وه نو رسول الله وی فهی زانیتن فهی زانیتن فهی دا ښځه زناکاره ده دا ښځه زناکاره ده دا ښځه زناکاره ده رسول الله مبارک 3 ځله ووی چې دا ښځه زناکاره ده دا ښځه زناکاره ده دا ښځه زناکاره ده یارونو دا پرده کې ده دې مخ نه دی ښکاره کړی دې لاسونه نه دی ښکاره کړی د خوشبو د وجې ورته رسول الله مبارک زناکاره و دا وګورئ دا خو حدیثو کې نو چې کومې ښځې ځان ښکاره کړی وي او لګیا یو د موجوده وخت کې بازار کې وروڼو د دې به څه حال وي دا به کوم دغه کې وي زنانه وګورئ د خدای خاطر کې خپله پرده ځان له خپل زیور وګرځوئ اسلام په تاسو باندې ظلم نه کوي ته یو قیمتي څیز یې قیمتي څیزه او قیمتي څیز چې څومره په پرده کې پټ وي دومره قیمت زیات وي 10 روپۍ دي تا سره تا په دې جیب کې میخي په دې کې میخي پروا نشته خو که دا نوټ د 100 شي نو بیا یې لږ په دې جیب کې کېږي او که دا نوټ د 0 شي نو بیا خلک د بنین جیب ته ورسوي او که دا نوټ د 500 شي نو خلک یې بیا د پرتوک په جیب کې ږدي ولې دا شی قیمتي شو چې څومره محفوظ وي نو ښه به شریعت او اسلام چې تاله د پردې حکم درکړي ته ډېر قیمتي څیز یې ستا د قیمت تا ته پته نه لګي ستا یو اندام ډېر قیمتي دی نو شریعت وایي دا با پرده وګرځوه دا پردهداره وګرځوه نن درونو زه ډېر افسوس سره ویم موږ ته خو د دې خلکو پته لګي بعضې زما ته ډېرې زیاتې مونځګزارې ښځې هم شته په دې شریعت کې دین کې ډېر مونځونه کوي ډېر نوافل کوي مونځګزارې ښځې به تا ته ډېرې میلو شي روژهدارې ښځې به تا ته ډېرې میلو شي مذکر ذکر والا ښځې ډېرې زیاتې دي روجو والا ښځې ډېرې زیاتې دي تسبو والا ښځې ډېرې زیاتې دي عمرو والا ښځې ډېرې زیاتې دي باپرده ښځې قاري صاحب ډېرې کمې دي په 100 کې 15 ښځې باپرده دي یارونو ستاسو د ذکرونو ته دومره جت نشته ستاسو د نوافلو منځونو ته دومره جت نشته ستاسو د نوافلو روجو ته دومره جت نشته پکار دي خو د پردې مقام ته ګورې ای زنانو یو څیز هم نه رسي ستا د پردې په مقام باندې ته ډېره اوچته ښځې ما ته وګورئ ما ته لږ وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی صحابه هم ناست دي دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي د ټولو نه اعلی د ټولو نه بهترینه او د الله ته د ټولو نه خوښه ښځه څوک ده صحابو چې دا واورېده یو صحابي په یا رسول الله چې منځونه ډېر کوي رسول الله مبارک وینا بل صحابي پاسې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم روجې چې کومه ښځه نیسي رسول الله مبارک وینا بل پاسې یا رسول الله صدقې چې کومه زنانه ورکوي رسول الله مبارک وینا صحابو دا پلشمار کو دی کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دا خبرې واورېدې
نو چې پیش شو نو یاره وی راشه او د دوی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها تپوس وکړه نو راغې فاطمې له راغې حضرت علی رضی الله تعالی وی فاطمې بابا خو د نن عجیبه سوال کړی دی وی څه وی چې د ټولو نه اعلی او د ټولو نه بهترینه او د ټولو نه ښه ښځه کومه یوه ده صحابه جوابونه ورکوي رسول الله په لا کې جواب راځي نه لا نه 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 دا کومه بهترینه ښځه ده فاطمه ورته ما ته معلومه ده وی کوم د فاطمه زهرا یا رضی الله تعالی عنها چې بابا ته دې وویم وی لاړ شه بابا ته ووایه چې د ټولو نه بهترین او اعلی ښځه هغه ده چې د دې په نامحرمه نظرونه لګي او نامحرمه په دې باندې نظرونه لګي د نامحرمه په دې نظرونه لګي او د نامحرمه د دې په هغې نظرونه لګي او د هغوی په دې ښځه نظرونه لګي دا د ټولو نه بهترینه ښځه ده ورشه بابا ته مې ووایه علي رضی الله تعالی عنه راغی یا رسول الله زه به جواب درکړم وی وایه علي وی د ټولو نه اعلی او بهترینه ښځه چې د الله په نزد او الله ته محبوبه بیبي ده او ښځه د هغه دا ده چې د کمې ښځې په نامحرمه نظرونه لګي او د نامحرمه په هغې باندې نظرونه لګي دا د ټولو نه بهترین ده وی علي جواب دې بالکل صحیح وکړه خو جواب دې د کم ځای نه راوښ کړه کم ځای دې پیدا کړه و یا رسول الله ستا د لخت جګر ستا د خوږې لور د فاطمه الزهرا د خولې نه مې دا واورېدل رسول الله مبارک د حدیث الفاظ دي وی فاطمه بضعة مني دا جواب بل څوک نشي ورکولی دا جواب که ورکوي نو زما د بدن ټوټه به خامخا ورکوي واقعي چې دا جواب دی د ټولو نه بهترینه ښځه هغه ده چې د هغې په محرمه نظرونه لګي او د نامحرمو په هغې باندې نظرونه لګي زنانو ته پکار دي پردو کې او زمونږ ازلي رونو او بدي جون زنانو ته یم دا په قبر کې دی او دا د حشر په میدان کې دی هغه جون ځان له مه خرابوئ قسم په خدای عذابونه به درکوي وورې زمونږ د دې دین یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی حضرت علامه شمس الدین ذهبي رحمه الله ډېر لوی عالم دی او د یو کتاب دی الکبائر دا حدیث په هغې کې دی او زمونږ دا بعضې خلک بیا تپوس کوي یاره دا تا د کم ځای نه ووي نو دا وورئ او که تاسو هغه الکبائر نشئ کتلی نو زمونږ په دې کراچۍ کې یو دارالعلوم دی دارالعلوم کراچي ورته وایي دارالعلوم کراچي هغه دارالعلوم قاري صاحب چې د هغې محتمم مولانا رفیع عثماني صاحب دی مولانا تقي عثماني صاحب دی د دې دارالعلوم یو شیخ الحدیث دی حضرت مولانا عبدالرؤف سکروي صاحب دامت برکاتهم اوس هم چمدې دی خدای دې ژوند کې برکت واچوي د هغه ملفوظات دي اصلاحي بیانات په اردو کې دي د اصلاحي بیاناتو په دې جلد کې هغه دا حدیث راوړی دی زنانو ته دا خبره کوم چې زمونږ ابدي ژوند ګورې د آخرت ژوند دی د قیامت ژوند دی د آخرت هم دی نو هغه دا حدیث راوړی دی رسول الله مبارک کور ناست دی وی دې کې حضرت علی او فاطمه الزهرا د رسول الله مبارک کره لاړه چې لاړل چې وی قتل رسول الله مبارک په دې سترګو اوښکې را روانې دي نو صحابو د رسول الله غم نشو برداشت کولی نو فاطمه خو د نبي علیه السلام سره مینه او د هغې مینه هغه خو یو مثال و نو چې فاطمې رضی الله تعالی عنها نبي علیه السلام په جړو لید فورا راله په بابا لاس واچي بابا جانه ولې خفې چا تکلیف را رسولی دی څه تکلیف دی تاسو ته چا هم تکلیف نه دی را رسولی خو بېګا مې یو منظر لیدلی دی د نبي علیه السلام دوه قسمه معراج شوي دی یو ته په ویښه باندې معراج وي بل ته منامي معراج وي په خوب کې د رسول الله مبارک او د خوب د رسول الله مبارک دا په دې زړه کې یو قانون کېنوی چې د نبي علیه السلام خوب دا څه شي وي قاري صاحب دا وحي وي د وحي څلور پنځه قسمه دي یو قسم پکې دا دی چې پیغمبر په امور شرعیو کې خوب وویني نو دا به وحي وي دا به د الله ته طرف نه وحي د نبي علیه السلام خوب دا د بیدارۍ خوب دی ګورئ زمونږ چې وده شو زمونږ زړه غافلی او وجودم غافلی پیغمبر چې وده شي وجودم حاضر وي او زړه حاضر وي د دې د وجې ما ته وګورئ پیغمبر چې د خوب نه راپاسي او دس ته ضرورت نه وي په د دې وجې زمونږ یو ډله چې هغه
اهل ظواهر دی هغوی په دې حدیث باندې عمل کوي چې سړی د خوبه راپاسي نو یو دس نه کوي، ځکه رسول الله مبارک به د خوبه راپاسي یو دس به نه کو. زموږ د علماو ته جواب ورکوي وایي زمونږ او د نبي علیه السلام په خوب کې ډېر فرق و. مونږ خو چې ویده شو د ځانه خبر هم نه یو، د خپو نه یو خبر، د لاسه نه یو خبر، د بره خولې نه یو خبر، بېدبي د مافي د لاندې خولې نه یو خبر. د پیغمبر خوب خو داسې نه وي، د هغه خو بدن هم بیدار وي او وجود هم بیدار وي او زړه هم بیدار وي. نو پیغمبر چې خوب د امور شریعو کې وویني نو دا څه وي؟ دا وحي. ابراهیم علیه السلام قاضي صاحب خوب ولیده چې بچی حلال کا، نو ولې تا خوب ولیده ته به بچی حلالې؟ نه، زموږ دپاره خوب دلیل نه دی، د پیغمبر دپاره خوب دلیل دی بچی حلالې. بهر کې رسول الله مبارک ورته ما بیګا خوب ولیده، وایي جهنم مې په خوب کې ولیده او یو 4 قسمه زنانه مې ولیدې چې داسې په سخترین عذاب کې مبتلا وي چې زه د هغوی هغه منظر سترګو ته راولم نو یم خدایه پاکه دا به څه کېږي، زما د امت دې زنانو سره به داسې چل کېږي. و یو زنانه مې ولیده، اسده یو زنانه مې ولیده چې هغې دا وجود دا مخې د خنزیر دی او دا نور وجود یې د خر دی، دا مخې د خنزیر دی او دا نور وجود یې د خر دی، او دا زنانه او په جهنم کې سوځي. دویمه زنانه مې ولیده چې دا مخې د سپي دی او دا نور وجود یې د زنانه دی او پرشتي ولې په دې خولې کې اور واچوي او بېدبي د مافي په دې پاخانې دا اور وځي او دا وجود یې سوځي. او دریم نمبر زنانه مې داسې ولیده چې دا سر او دا وجود یې ولکه د څاروي تړلی دی. او 4م نمبر زنانه مې فاطمې داسې ولیده چې یو زنانه ده او په جهنم کې ده، د سر نه ځوړنده ده، د دې سر د دې ویښتو نه او دې خپو ته ولې لاندې اور بل دی او د دې اور دومره تود دی چې دا دې د مزغو دا خوټکارې لکه څنګه کټوې خوټکار کي داسې دا خوټکارې زه اورم، دا په دې کې مبتلا دي. فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رنګ بدل شو او وی چې دا زما د امت زنانه دي، دا څوک دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ وورئ زنانه وورئ، وی دا کومه زنانه چې دا شکل د خنزیر دی او نور وجود یې د خر دی، دا چغلي خوره زنانه ده، دا چغلي کوي. یو زنانه یو سره جنګوي بل سره جنګوي، په جهنم کې د دې دا عذاب. دا کومه زنانه چې خپو او سر یې ولې یو شان تړلی دی، دا بېلمازه زنانه ده. او دا 3م نمبر زنانه چې دا مخې د سپي دی او دا اور ولې په دې خولې کې واچوي او په دې پاخانه ولې دا اور وباسي، دا هغه زنانه ده چې چا سره احسان وکړي او د احسان په بیا جوتلاوي زبېښنې پې کوي، دا کوي دا زنانه. خو زما چې کوم مقصدي خبره د هغه دا ده چې کومه زنانه د ویښتو نه ځوړنده ده او سر او ټوله نوره په جهنم کې ده او دا مازغې لکه دا کټوې خوټ کېږي، ای فاطمه زهرا دا هغه زنانه ده چې بې حجاب او بې پردي باندې ګرځي، بې پردګي کوي، خپل پردي ټولو سره بې پردګي کوي. د دې زنانه عذاب به په جهنم کې دا وي چې د سر نه به ځوړند دی، مازغه به یې لکه د کټوې خوټ کېږي او د جهنم پورې. رونو د جهنم عذاب څومره سخت دی. بیا چې د یو انسان دا مازغه د اور د وجې خوټ کېږي، دا بل عذاب او چې د سر نه ځوړند دی. د زنانو ابدي جون هلته دی، د خدای خاطر وکړئ، د خپلې حیا او د عزت خیال وساتئ، حیا او عزت ځان کې راولئ، د فاطمه زهرا صفت ځان کې راولئ. کومه حیا او کومه دغې ده په جون کې د هغې چا د جامو د هغه لمن هم نه ده لیدلې او چې کله وفات کېږي جاړي. صحابیات ولې راغلي وي ولې جاړې؟ وایي جون کې مې چاته د دې خپل وجود څه کوي چې زما د بدن کپړه هم چا نه ده لیدلې، چې وفات شم پته نه لګي څه چل به کېږي، زما دا وجود دی چې دې سره به څه چل کېږي، پرده به څنګه راځي. یو صحابیه ده اسماء بنت عمیس او تی خفه کېږه ما حبشې ته هجرت کړو او په حبشه کې ما یو عجیبه منظر دا لیدلو چې کله به زنانه مړه شوه نو د زنانې د کټ د پاسه به 4 چوکې وتړلې، بیا به یې هغه چوکې داسې راوالولې چې راوابېلولې،
نو د هغې نه به یې داسې دغه جوړ کړو د پاسه به یې پې څادر واچو لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو د دې پښتنو دا ډولۍ شان په دې کټ باندې پرتی چې زنانه دا قسمه ده. فاطمه زهرا رضی الله په سجده الله ته پرېوته او هغه اسماء بنت عمیس یې ښکل کړو تا خو زما د زړه هغه ټول هر څه دغه کړل وایي چې کله زه مړه شم دا چل به راسره کوې چې کله وفات کېږي د هغې نه مخکې په خپله غسل کوي جامې یې واچولې د کفن دغه یې وکړه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وایي زه د دنیا نه ځم ما ته نه د غسل ضرورت شته ما هر څه کړي دي او چې کله وفات شم نو زما وجود چا نه دي لیدلی نو که جنازه را باندې کوې کم کسان را باندې کو د شپې را باندې د فاطمې اخلاق پیدا کړې دا عایشې بیبي اخلاق پیدا کړې زمونږ مین مور د مور خو چې د هغې حالت د پردې زه راته هغه نور حالتونه نه بیانوم. مسند احمد زمونږ د احادیثو معتبر کتاب دی معتبر هغې کې راځي وایي چې کله رسول الله مبارک وفات شو نو دا د عایشې بیبي په حجره کې نبی علیه السلام دفن شو. او دا د پیغمبر صفت چې پیغمبر په کوم ځای کې وفات شي هلته به یې دفن کوي. عایشه بیبي وایي زه ډېره خوش قسمته ښځه یم زه ډېره خوش قسمته ښځه یم د یو څو وجو نه ما له الله ډېر لوی مقام او فضیلت را کړی دی هغه راته اوس بیانوم نه بیا به یې راته بیان کړم خو یو به راته بیان کړم وایي زه هغه خوش قسمته بیبي ما چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده نو زما په غېږ کې ساه لاړه د نبی علیه السلام سر زما سینې مبارکې ته لګېدلی او زه هغه خوش قسمته بیبي ما چې زما کټ کوم ځای پروت و په هغې ځای رسول الله مبارک دفن شو. نو د عایشې بیبي په کوټه کې دفن شو. عایشه بیبي به بغیر د پړونې نه په هغې کوټه کې ګرځېده. بیا ابوبکر صدیق وفات شو نو هم به عایشه هلته دفن که نبی علیه السلام سره جفته نو عایشه بیبي به بیا بغیر د پړونې نه بغیر د لوپټې نه خپل پلار یې و خاوند یې و د هغوی نه پرده نشته او سره د هغې بیان کوم چې چا نه پرده شته او د چا نه نشته. چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفات شو حدیث دی حدیث مسند احمد زمونږ د احادیثو معتبر کتاب دی وایي چې کله عمر وفات شو نو عایشې بیبي باس وایي هغه مې یو خاوند او بل مې پلار و ټیک ته عمر جنتي دی عمر متعلق نبی علیہ السلام ویلي کو زمانه پس پیغمبري ملاوېدی د دې خبرې عمر حقدار دی چې دی پیغمبر وي خو زمانه پس پیغمبري نشته. عمر کم شان لري کم مقام لري چې ته به بیان کو خو چې کله عمر رضی الله تعالی عنه وفات شو جمدی نه دی وفات شو عایشې بیبي به پوره ځان پټاو ما له وی حیا د ناراضي وفات دی وفات او هغې سره او تا جمدو ته ځان ښکاره کړی دی تا جمدو ته ځان دغه کړی دی. نو خصوصا تاسو خپلو زنانو باندې او زنانو ته مې د پردې او د حیا لحاظ ساتئ. ستاسو چې کم محرمه دي د هغې نه پرده نشته. قرآن شریف کې الله رب العالمین د هغې بیان کړی دی. نو خپل محرم څه ته ویې نامحرمه څه ته وي محرم یو آسانه فارموله راته بیانوم آسانه فارموله اوس کو راته د هغې بیان الله کړی دی. څنګه دی قرآن شریف کې آیات چې قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن من فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير للإربة من الرجال والطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلموا ما يخفين من زينتهن. الله د دې بیان کړی چا نه زرت آسان بیانو زنانه به د هغې چا نه پرده نه کوي چې کوم په ده باندې ابدالابد په دې ښځه حرام وي لکه پلار رور تره ماما خورایي رواره دا ابدالابد حرام دي. نور د دین علاوه زنانه به د ټولو نامحرمو نه پرده کوي که هغه د ده د تره زوی دي که هغه د ده د ماما زوی دي پرده به ترې کوي پرده. زمونږ لوی غضب دا دی پرده خو پرېږده لاسونه ورسره میلاوي
د تره زوی سره کزن مې دی کزن دی ولې عجیبه نوم یې مې دی کزن د ترور زوی سره د ماما زوی سره د تره زوی سره د ترورې زوی سره رونو په څلور مذهبه زنانو ته دا ویم دوی سره لاس میلاول حرام دی حرام لکه څنګه زنا حرامه ده لکه څنګه شراب حرام دي لکه څنګه بالماضي حرامه ده داسې بل نامحرمه سره لاس میلاولم حرام دي نن وروره ته لیور به یې ورته غاړه به وځي ورته غاړې به ورکړي وروڼو دا خو بلکل په اسلام کې نشته په موټر سایکل به ورسره ناستي د تره لور به یې ځان سره په ډګډګي کینولي د ماما لور به یې ځان سره په ډګډګي کینولي روندار به ځان سره په ډګډګي کینولي د رندار نه رسول الله مبارک چې دا کله دا خبره کوله ما ته وګورئ نو صحابه ته صحابیت یا رسول الله د لیور نه به مونږ پرده کوو د نبی علیہ السلام الفاظ وره د حدیث الفاظ وی الحم الموت وی لیور خو مرگ دی مرگ لیور خو مرگ دی داغه نه خو به په طریقې ولاکه نو چونکه اوس خو زمون کورونه دي نو لیور سره لاس ملاول دومره ده چې په خپل چار دیواره کې یو ځای کمباین کور وي زنانه دي پوره ځان پټي لیور راشي دغه راشي ځان دي پوره پټي خو د مخ پرده د هغې نه پکار ده خو زمونږ اوس داسې معاشره جوړه شوې ده چې داسې ګرانه ده نو خیر دی کو د مخ پرده اون ځای هم چې وشي نو قبی خو که هغه نه وي نو نور پرده ځان په غټ صادر کې کمباین پوري ځان له غټ صادر زنانه دي پکار دي چې هغه دغه کي نو ځان سره پس موټر سایکل کینول دا حرام دی حرام نو زنانه دي د دې څیزونو نه ځان ساتي ځکه الله رب العالمین وایي یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک اے د دوالو جهانو سردار خپلو بیبیانو ته ووایه وبناتک خپلو لوڼو ته ووایه ونساء المؤمنین او چې څومره مؤمنات ښځې دي د قیامت د ورځې پورې ټولو ته اعلان وکړه څه ورته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن ځان د سر د دې ویښتو نه راواله تر د دې خپو د نوکه پورې ټول ځان پټ کې جلباب د جلابیب جمع د جلباب څه ته وایي جلباب هغې کپړې ته وایي چې د زنانه ټول وجود پکې پټ شي او د جامو دا رنګ یې پکې ښکاري نه نو تا نن څه چل کړی دی رنګینه سور صادر شین صادر پکې لګیا دي زنانه دغه هم لګولي دي قاري صاحب تا ته خو ډېره پته لګي او دغه هم پکې لګولي دا غمي هم پکې لګولي دي او دغه شان پکې دغه هم دی او راشه کو ګورې چې دې ځای نه وینې غمو هغه پلک په پتا باندې درشي دا خو په څلور مذهبه یا زنانو حرامي دي جلباب خو دې ته وایي چې ستا د وجود دننه حصه بار صدا ټول پټي او ته بار تا ته څوک اټیکشن نه کوي تا چې ورته سور صادر او شین صادر او خړ صادر دا دې ورته واچو تا خو نور هم ځان ته اټیکشن کړه نور دې هم ځان ته متوجه کړه نو جلباب دقې ته وایي ای د جلباب دې وخت کې بهترینه معنا دا ده ما ته وګورئ دا د ټوپۍ دا برخه دا کومې زموږ پښتني زنانه چې دا چوي وروڼو او والله څه یو ناشنا د دې هغه دغه بیان کړی دی هغه د الله حکم په خپل ځای ډېر لوی مقام لري هغه آمنا وصدقنا د رسول الله مبارک هغه حکم په خپل ځای ډېر لوی مقام لري آمنا وصدقنا خو دلته الله یو ډېره ښایسته خبره کړې ده قاري صاحب یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین دا ډېره ناشنا خبره ده دا د څه دپاره دي ورته دا د سر د خپو پورې برقه واچوله دا د دې دپاره چې دا ډېر نږدې دی چې خلکو ته پته ولګي ګورې دا د عزتمن کور ښځه ده نو تا ته به نقصان نه رسوي ښځې ته به نقصان نه رسوي او که نه تا شنې جامې واچولي او لوپټه دې داسې اچولي او مینار پاکستان ته راشي نو چې بیا پیشوګانو ته غوښه میلو شي نو هغوی خو به بیا لوبې کوي که نه لوبې تا نن په مینار پاکستان کې ولیدل چې څه چلو شو خلک پې واویله کوي ټیک ته سړوله نه وي پکار موږ د هغې زه د هغې مذمت کوم ایمان خو هغې وخت کې پته لګي چې کله تا ته شراب مخې ته پراتی او ته دې ځان وساتې دقه ایمان دی واقعي زنانه تا ته مخې ته وي او ته دې ځان وساتې شته داسې نیکان خلک وخت لري مقام لري شته داسې خلک خو چې تا ورته بربنډه کړه ښځه نو ولې هغه خو هلکان دي خامخا به درځي نو ته به بیا واویله کې ته به بیا دغه کې دا خو زموږ هغه شیخ صاحب وایي
وی کیله چې څومره په پوستکي په خپل پوستکي کپټي مچ ول نه راځي خو چې کله د کیله ښکارا کړه نو بیا به مچان ماشي مچې دا به راځي نو تا ورته ځان ښکارا که نو تا ته به نقصان خامخا در رسي نو زنانو ته ویم چې ځانم پټي نو ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین خلکو ته په پته لګي دوه زنانه روانې دي یو ښکلې مزیداره برقا چولې ده په دې خپله لاره کې وګورئ په دې خپله لاره کې یو خشته برقا چولې ده تر د خپو پورې خپو ته جرابې مچولې دي بله د سکول جینۍ ورسره روانه ده او رنګینه پړونې یې چولې دي او پوزه باندې اوس پکې لا ماسکه مچولي هغه به ویني داسې دغه یې کړي او دا ویښتې دلته دغه شوي قاري صاحب ته به یې ته هم ورته ګورې نو څوک به چې اوس مخې له راشي نه خامخا به ورته بس بې اختیاره نظر ورشي نو وروره ویښته هم داسې یو پوټې شان دلته دغه شوي او دغه نو ظاهره خبره ده هغه ټوپۍ والا ته څوک نه ګوري دقه چې دا د کیلې نه بار ته روتې د پوستکي نه خامخا به ورته بیا مچان ورځي نه الله وایي ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین دا ډېره نږدې ده چې دې ښځې ته به څوک تکلیف نه رسوي او که رانه غلطي شوي نو وباسه ښځې ته الله وایي توبه وباسه وکان الله غفورا رحیما دا الله رب العالمین ذات دا الله رب العالمین رحم هغه په انتها باندې دی الله رب العالمین بیا انسان معاف کوي نو زنانو ته دا یو مهرباني کوم چونکې زما دا بیان ډېر زنانه اوري موږ ته داسې په دې میسج او دغه کې دغه کوي او هغوی بار بار وایي چې حافظ صاحب ته په زنانو باندې نو زه یم خو زموږ د دې خپل کریم زنانه دي داسې بارم دي دې ټولو زنانو ته یم چې ستاسو دین سره او اسلام سره ډېره مینه ده خو د دې خپلې حیا او د عزت له خیال وساتئ ځان کې د فاطمې بیبي صفات پیدا کړئ د عایشې بي د دنیا یو څو ورځې ژوند دی چې هغه ابدالابد ژوند چې بیا د قیامت په ورځ فاطمه کله روانه وي نو الله به انعام هم ورکوي دوی له سزا ورکوي هغې له به انعام ورکوي څه انعام به ورکوي په روایاتو کې راځي وایي چې کله دا جنت ته ځي نو د اویاو زرو حورو په منځ کې به دا روانه وي الله اکبر او بل یو انعام یې وورئ وی علیه السلام وی چې یو عاطفي اواز به وشي چې دا زما هغه مبارکه لور ده چې دې دنیا کې چاته ځان نه دی ښولی نو ای د محشر خلکو سترګې پټې کړئ او نظرونه لاندې کړئ چې ستاسو د نظرونه د لاندې فاطمه بیبي الله جنت ته داخله کړي نو دا صفات ځان کې پیدا کړئ الله دې دقه صفات زموږ په زنانو کې زموږ په لونو کې زموږ په میندو کې زموږ په خویندو کې او د عالم اسلام په زنانو کې الله رب العالمین پیدا کړي دا مه کوئ موجوده دور ډېر د فتنو دور دی ډېر زیات د ازمایښونو دور دی خو دا وي مشکلات به موږ ته وي نن درونو د بې پردګۍ د وجې بس د آخري خبره کوم بس بیا بس کومه د بې پردګۍ د وجې نن چې څومره جرایم دي او څومره تعلقات دي تاسو وګورئ څومره د جرایمو لویه دغه هغه دا ده نن مرګونه چې کېږي په دې باندې کېږي ته وګوره دې سوشل میډیا ته چې قاتل رونیسي هلکه دا دې ولې رانیولې دي وي ښځې سره مې تعلق و نو ځکه خور سره مې تعلق و ځکه لور سره مې ګیر که ځکه ښځې سره مې ګیر که ځکه زوی سره یې راله چل که ځکه تاسو نن وګورئ ما ته زما یو ملګری دی پولیس کې ما ته وایي حافظ صاحب یوازې په 400 کې نه په غونډه خیبر پښتونخوا کې او په پاکستان کې 98% کیسونه چې راځي دا ټول د جنسي تعلقاتو د وجې راځي 2% صرف ځمکه جایداد وغیره پدې دي 98% نن پدې یارانو غرانو او د ښځو پدې یارانو غرانو باندې ویشتل بیا کېږي دا ولې دا بې پردګي زیاته ده کومه ښځه کې پرده وي دا به محفوظ وي پلار به محفوظ وي خور به محفوظ وي او خپلې ښځې کنټرول کې راولې چې ته وایې یاره ښځې نو چې ښځه دې ما ته وګوره په بازار کې روانې او دلت تم ورسره روانې او دا لګیا دي په دکان کې شاپینګونه کوي او شاپینګونه کوي نو دې ښځې متعلق رسول الله مبارک دې سړي متعلق څه ویلي دي ما ته وګورئ د دې سړي متعلق رسول الله ویلي دي چې دا دیوس دی دیوس څه ته وایي چې ښځې بازار کې روانه وي په لاره روانه وي مخ ښکاره لاسونه ښکاره رنګینه پړونه یې اچولې او دې قلقلا خان ته مخکې روان دی او وروسته پسې دا بې پرده روانه ده او خلک ورته ګوري او دله پې غیرت نه ورځي رسول الله مبارک وایي دا دیوس دی دیوس او دیوس سره په سب کې مونځ هم نه کېږي نو تاسو ته ما ویلو شمس الحق افغاني صاحب ته چا ویې لکه وی دیوس سره جي په سب کې مونځ کېږي وي او وی کتابونه خو وایي چې نه کېږي
وی کتابونو چې کم وخت وي هغه وخت یو دیوس و یو دوس و تاسو اوس خو چې سب کې تو باسي نو یا به را سره 3 کسان پاتې یا 4 به پاتې نور خو نه هر چا ښځه تقریبا وګورئ الحمدلله زموږ پښتنو کې دغه شته غیرت شته دغه شته خو دا دیستوب دا دالتوب مه کوئ په خپلو ښځو کنټرول راولئ په خپلې لور کنټرول راولئ الحمدلله زمونږ کو لونه دي او کو خویندې دي او کو میندې دي او کو ښځم ده خو غټه برقه م ورته اچولې ده او ښه پکې خوشحاله دي الحمدلله ځان ته کشان غیراتیان کې لرکتې دا پلونه ته وسوځوه دا رنګینه پلونه ته وسوځوه غټه برقه والا ورشه والا چې په 10,000 او 15,000 والا جوړالي نو په 2,500 او په 2,000 دا برقه د دام والا والي علي به والا او که بنا به علي والا یوم جواب را نکړه لا سوچت کې څوک به والا علي ان شاء الله تعالی الله رب علیک ته جوړ ډیر سخت یریږي عبدالرحمن والا والا ملکو نی زبر له پیسې درکم خیر دی والا والا دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ په زنانو د حیا او د عزت صادر واچوي او الله زموږ زنانه بابرده کړي او الله زموږ په زنانو کې د عایشې بیبي د حفصې بیبي او د فاطمې بیبي او د صحابیات او هغه اخلاق او خصوصیات پیدا کړي خدای پاک زموږ زنانه باحیا کړي الله زموږ زنانه د بې حیاتوب نه وساتي الله د دواړو جهانو خیرم نصیب کړي او څومره زنانه دي زموږ دا بیانونه اوري الله دې دغه ټولې باحیا کړي الله دې د دې ټولو په سرونو دا حیا او د عزت صادر واچي او الله دې موږ او تاسو ټول د بې شرمۍ د بې حیایۍ نه محفوظ کړي الله د دواړو جهانو خیرم نصیب کا څومره دوستان مرګري جامع مسجد حلیم آباد راغلي ډېر پکې میلمانه دي د بار نه راغلي دي ټولو د پاره په اخلاص دعا کوي الله قدمونه په نیکۍ د تله کې واچي څومره جامع مسجد حلیم آباد ته کوم میلمانه دي او قرباني دي راځي الله د دواړو جهانو خیر ولا ورکړي بې اولادو له پکې اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نشته ته ول نارینه اولاد ورکړي د چا اولادونه دي ورته نیکان عالمان صالحان لیکي قرضداران د قرض د خلاص کړي بې روزګارو له خدای د حق او حلال روزګار ورکړي او ماته چې چا د دعاګانو د پاره ویلي دي کو زنانه دي او کو نارینه دي او کو دلته دی او کو په عام دنیا کې دی چا ماته دعاګانو د پاره ویلي الله د ټولو دعاګانې قبول کړي د ټولو خدای شری حاجات پوره کړي او زموږ د ټولو د دوالو جهانو خیر نصیب کړي او په اخلاص دعا کوي چې الله په قدر د حاجت د رحمت او د عافیت ډک باران وکړي او الله د ګرمي ختم کړي او الله موږ او تاسو د خپل قهر او د غضب نه وساتي برحمت